بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په دغه ویډیو کې موږ تاسو دا ووایو چې موږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې هارد ډیسک دا وګورو چې دا ایس ایس ډي دی او که ایچ ډي ډي دی. نو کوم چې ایس ایس ډي هارد ډیسک دی دا موږ سره نیو ټیکنالوژي ده او دا موږ سره فاسټ هم دي، یعنې دا زر وینډوز موږ ته لاګین کوي او همدارنګه زر راته لوډ کوي او چې کوم موږ سره ایچ ډي ډي هارد ډیسک دی هغه موږ سره لږ سلو وي. همدارنګه دې سپیډ هم تیز دی، د هغې سپیډ سلو دی، پرایس هم د دې زیات دی د ایس ایس ډي هارد ډیسکو، او همدارنګه د هغې قیمت هم یا پرایس موږ سره د هغې کم دی. نو زه راځم او زه غواړم چې دغه خپل کمپیوټر کې چې زما کوم هارد ډیسک دی دا زه وګورم چې دا موږ سره ایس ایس ډي دی او که ایچ ډي ډي دی. نو که زه راشم ملګرو په دې ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکم او زه د ټاسک منیجر ته راشم، نو موږ سره به ټاسک منیجر راخلاص شي او دلته به ټاسک منیجر کې کله تاسو ټاسک منیجر باندې کلیک وکئ او دا ته راخلاص شي، دلته په دې پرفارمنس باندې کلیک وکئ. چې کله تاسو په دې پرفارمنس باندې کلیک وکئ ملګرو، نو تاسو سره به دغه شان دغه راخلاص شي، دلته په دې ډیسک باندې کلیک وکئ ملګرو، په دې ډیسک زیرو باندې. چې کله تاسو په دې ډیسک زیرو باندې کلیک وکئ ملګرو، نو دلته تاسو ته ښودل کېږي وګورئ دا موږ سره ایس ایس ډي هارد ډیسک دی او همدارنګه دا موږ سره ایس ایس ډي د دې ټایپ دی ملګرو. دلته ته کپیسټي ښیي، دلته مکمل هغه معلومات تاسو له د هارد ډیسک باره کې درکوي. نو دا هارد ډیسک موږ دې سره معلوم کړو چې دا موږ سره ایس ایس ډي هارد ډیسک دی. دغه ډیسک 1 چې کوم دی دا موږ سره ریموویبل دی، یعنې دا موږ سره یو اس بي اوس په کمپیوټر کې پلګ ده. که زه راشم دا یو اس بي زه انپلګ کړم نو موږ سره به دا مکمل ختم شي. همدارنګه دلته تاسو له د ریم باره کې معلومات درکړي ملګرو، چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو دلته وګورئ دا موږ سره د ریم باره کې معلومات دي، د سی پی یو باره کې هم دله معلومات درکړي ملګرو. مختلف قسمه ستاسو په کمپیوټر کې چې ریل ټایم کې سره روان دي په دې باندې څومره لوډ دی هغه مکمل معلومات تاسو د دې ځای نه ترلاسه کولی شئ ملګرو. نو د زیاتره ملګرو دا غوښتنه وه چې موږ په کمپیوټر کې څنګه کولی شو چې وګورو زموږ هارد ډیسک دا ایس ایس ډي دی او که دا ایچ ډي ډي دی. نو دا به د نن ورځې ویډیو ملګرو. تر بیا ښې چارې لوی الله مو مل شه او پاک الله مو سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.